سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 67 وشبتم نمبر آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ د سورہ بقرہ دا اولی سے سلورم باب مونږ شروع کړو اخری د 49 آیات نا پدې کې شپږ خطابات بنی اسرائیل ته او هغه کې دویم خطاب مونږ د 63 آیات نا شروع کړو پدې خطاب کې د بنی اسرائیل د مشرانو درې خباستونه او د یهودو د کشرانو 15 ډلې بیانولې د دې یو خباست مونږ ویلو نقض عهد چې الله دوی نه وعده غسته وا چې تورات می درک نو په دې با عمل کوي دا با خپل جون کې نافذ کوي دوی هغه وعده ما تکړه نو الله رب العزت په دې باندې کوه تور غر اوچت ک عذاب پر راوي بیا دویم خباست د دوی په 65 آیات کې مونږ شروع کړو د دې عنوان حیل فی احکام الالهیه د الله په احکامو کې چل ول کول هیله حواله کول باندې کول او په دې باندې دوه مثالونه بیانول یو مثال د اصحاب السبت د خالی والو چې وګورم اغا خالی والا چې کوم پاغي باندې عذاب راغی ولید الله حکم غي مات کړو دوی ته ویلې شو چې د هفته پرز بخکار نه کوي دوی پاغي حکم کې چل ول شروع کو هلي شروع کړي نو الله په دی باندې عذاب نازل کړ اوس د دې 67 آیات نو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً دا دویم مثال بیانی د ذبح البقر د غوا د ذبح حکم دی ته شو نو پدې حکم کې دی بنی اسرائیل باندې او هلی شروع کړي او چل ولې شروع کو او دې پدې وجه باندې هلی کولې او پدې وجه باندې پدې حکم کی سستی کولا چې بس دا حکم واغستې شو په دې موږ عمل نکو علما مفسرین لیکي د دې بقره دی واقع باره کې چې د دې حکم کله وشو دی بنی اسرائیل ته دوی داسې باندې او داسې هلي شروع کړي لکه علما وی یو استاد شاګرد ته وی اوبر وړه نو دا شاګرد زړه نه دی چې دا اوبر وړم نو د استاد ته هیله باندې کوي سوې وردا یره جی په جام کې روړم کو په ګلاس کې اوبر وړم نا ورته وې جام کې اوبر وړم یره جی یخي اوبر وړم ک ګرمي اوبر وړم زالک نارمل اوبر وړم یره جی د بمبې نه راوالم کا کوي نه راوالم نو داسې سوالات در سوالات اسبه سزله نه دي نو خبر وکړي دقه سره دوی زلنو چې په دې حکم باندې عمل وکي نو دقه سره باندې شروع کړي کله یو باندې کله بل باندې تر دې چې دې حکم کې دوی سلويخ کاله تیر کړل او دقه سره باندې کولی اول آیات ته ګوره بیا خبره کوو خو ګوره وَإِذْ قَالَ مُوسَى اغه وخت چې موسی علیہ السلام له قومه خپل قوم ته ان الله بشک الله یامرکم تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره چې تاسو علاله کې یو غوا الله
د موسی علیہ السلام په ذریعہ دوی ته امر وکړو چې تاسو غوا ذبح کې والا لکه نو قالو اوې دی بنی اسرائیلو اتتخذنا آیات نیسی مونږ لره حزون پټوکو موسی علیہ السلام ته وی چې مونږ سره ټوکې مکوا ولی د غوا هغه تقدس د دې په زړونو کې وو او مخکې به تاسو راشي چې د دې په زړونو کې د سقي او د غوا د عبادت داسې ننوتې نو دې د وجه نه دوی وی جوړ موسی علیہ السلام مونږ سره ټوکې کوي نو قالو یا موسی علیہ السلام اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین چې شم د ناپوه نه ولې مطلب ز پنایر د الله نه غواړم د دې خبرې نه چې زه به نعوذ بالله تاسو سره ټوکې د الله په حکم کې کوم ته ټوکې نه دی اټل حکم دی چې الله دا سویلی دی ولې چې تاسو زلنه د غوا هغه تقدس ختم شي ځکه تاسو مقدس غنه عبادت کوي چې هغه تلاړ شي دلته عام مفسرینو دا خبر ادا سې لیکل دا وی دا غوا دا حکم ولې شو دوی ته ولې ویل شو چې غوا ذبح کې پیدا داسې چل شو چې او سړی بنی اسرائیلو کې بلکس اوجو نو قاتل پټ شو دا پته نه لګیدا نو الله رب العزت دا قاتل د معلومولو دا طریقه خلا چې موسی علیہ السلام په ذریعہ بنی اسرائیل ته وی چې تاسو غوا ذبح کې او د دې غوا هغه راواخلې ته دې سړی په اندامونو پسې ومګه دا سړی برا ژوندې شي خپل قاتل او مجرم به وخی نو دا حکم دیتا پدې باندې شو دا خبره کمزور خبره او پدې باندې ډېر اعتراضونه دي علما مفسرینو دا خبره کمزوري ګڼلې ده او جوابونه لدینه کړي چې نا د ذبح د بقر حکم د دې واقع لپاره نو شوه اغه یو دا خبره کوي چې ګوره یو خو قران چې کله یو مستقل واقع ذکر کوي نو په حرف د اس سره ذکر کوي نو دلته دا واقع وګوره شروع کوي و اس قال موسی صحیح شو د قتل النفس دا غسړي د قتل چې کوم واقع د ورستو راضي دی روکونه 72 نو ګوره و اس قتلتم نفسا التبیا از راغلی او دا اس سره دا جدا واقع دا جدا واقع دا نه چې دا تاسو دې سره ټل کوي یو دلیل خدا دی دویم دلیل دا دی که چرتا د ذبح دا حکم دی ته واقع د قاتل د پیدا کولو د پاره شو نو په کار ده چې د قتل واقع مخکې وي او د ذبح د بقر وروسته وي دلته خو د ذبح د بقر واقع مخکې ده او د قتل واقع ورپسې راځي دا خو تقدیم د واقع د ذبح البقر دی نو یو خو دا ترتیب نه ټکی دریم دا خبره که چرتا قتل سبب وي د دې ذبح البقر لپاره او د دې غوا د ذبح لپاره نو بیا پکار وا چې جلتی کړي وي پدې کې حالان کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دی تفسیر ابن کثیر والا دا خبره دا غنه نقل کړي چې پدې واقع کې سلويخ کال تیر شو ځکه دوی غوا نه خوخه دا ته غوا بارکی سوالات شروع کړل عمر به سومري رنگ به سنگي او صفت به سي نو دا سه کېده سلويخ کال پکې تیر شو نو سلويخ کال امړې پروت وسه دغه غوا تاسو وای د دې لپاره حکم شو چې د دې غوا اندامونو راواله د سړی اندامونو پسې ومګي نو سلويخ کال کې امړې ولې خرابې ده نه ځکه دوی خو په دې واقع کې سلويخ کال لګولې او دا سمون نخري مناسبت نخري دا تفسیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دلته دی بل خبره دلیل
که چرته دوی ته دقه څه ویلی شو چې غوا ذبح کړي او د دې څه اندام راوالی او د مړي پسې راکاږي، نو بیا خو د غوا هغه تقدس په دې په زړه کې ختمېدل نه نور به هم زیات شو. ولې دوی وی چې غوا کې خو کمال دی، هغې سره خو مړی ژوندي کي، حالان کې الله رب العزت د دوی د زړه نه هغه د غوا تقدس ختمو. نو که دا واقع دغې دپاره بیا خو د غوا تقدس نور هم ډېر شو. دا خو د قرآن د دې مضمون نه بیا خلاف دی. نو دا بل دلیل شو چې په دې سره د غوا عظمت به نور هم ډېر شو. صحیح خبره دا ده چې دا جدا جدا واقعات دي. د ذبح البقر ځان له واقع ده او د قتل النفس ځان له واقع ده. نو بیا سوال راځي بل چې بیا د ذبح د بقر حکم الله ولې کړو چې د قتل النفس دغه سړي د مجرم نه معلومولو دپاره نو بیا ولې دا حکم کو؟ نو ګوره یو خو تفسیر قرطبي والا مدارک والا ټولو دا لیکلی دي، تفسیر ماوردین هم دا نقل دي چې مخکې دوی د عجل عبادت کو، د سقي عبادت یې کړو که نه شرک چې کړو بیا په توبې سره ورته معاف شو. نو دا عادت چې کومو دا د مصریانو نه دوی اغستی و او غوا به دوی ډېره مقدسه ګڼله. د دوی په دې زړونو کې د سقي او د غوا عبادت دننه و. نو دې د وجې نه الله هغه تقدس ختمولو دپاره چې د دوی د زړه نه د سقي د غوا عبادت وځي نو چاړه پرې راکاږي الله لیکي دا حکم ورته راغی. لکه یو سړی دی مخکې شرک کو، نو ته به د هغه د زړه نه د شرک دا مینه څنګه وباسي چې هغه کله موحد شو ته به پې د شرک آرډر وانه کي، د شرک خلاف به پې یو کار وکړي. لکه مخکې د بت چا عبادت کو ته ورته ورشه دا بت راوغورځوه ماته یې کړه، په خپل لاس یې مات کړه چې د زړه نه د هغه تقدس د بت وځي. نو دقسې دوی د غوا عبادت کو په زړه کې هغه مینه د غوا وه، نو الله ورته غوا ذبح کړې چې په خپل لاس پې چاړه راکړي نو زړه نه به مینه وځي. ځکه عبادت خود الله په کار دی، زړه کې مینه د الله په کار دی. دغه توحید عقیده ده. نو دا دې دپاره دا حکم شو. نو د نبی علیہ السلام هم دا طریقه وه چې ګوره د شرک اډې به په صحابو روانولې. یو ځل صحابه ناست دي، نبی علیہ السلام اعلان وکړو یو درګاه وه ذوالخلیصه په نوم باندې. نبی علیہ السلام یې مبر د ذوالخلیصه نه څوک خلاص کی، مطلب دا درګاه دا اډه به څوک د شرک ختمه کی. په دې کې صحابي دی جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه هغه لاس اوچت کړ، یاره جی زبا لاړ شم دا خدمت به وکړو. نبی علیہ السلام بیا وایي څوک به مې خلاص کی. دغه صحابي په دویم ځل لاس اوچت کړ. دا ولې دی لاس اوچتوي نور نو اوچتوي؟ نو یو خو د دې هغه جذبې ته یې کته چې پرېږده د ده جذبه ده چې مونږ لاس نه اوچتوو چې د ده حق کې دا خبره وشي. او نبی علیہ السلام خپل شاګردان هم معلومول چې دوی څومره تکړه دي. زما په حکم باندې کله زه یو حکم وکړم نو یو ځل لاس اوچت کي په دویم درېیم ځل اوچتوي کو نه اوچتوي، نو چې په دویم ځل وي هغه بیا لاس اوچت که په درېیم ځل یې چې اوچت کوي راځه. نو چې لاړو اقه درګې ختمه کړه او راغې نبی علیہ السلام ته وایي داسې مې ختمه کړه لکه د خارښتي اوښ د املا، داسې مې اواره کړه ختمه مې کړه. نبی علیہ السلام زما او زما د ملګرو دپاره دعا وکړه، چا چې د شرک اډې ختمې کړي پیغمبر په دعا باندې رنګي، چا چې د شرک خلاف کار کړی دی پیغمبر ورته دعا کړی. نو دقسې د دې په زړونو کې دا شرک او هغه شرک هغه د غوا تقدس د ختمولو دپاره الله دوی ته دا حکم وکړو. اوس ګوره آیات ته ښه وَإِذْ قَالَ مُوسَى هغه وخت چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کړئ یوه غوا. بقره چې کومو تفسیر روح المانی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کوي چې دوی ته یو عام غوا حکم شو چې کومه غوا مې راوینیسي او ذبح یې کړي. خو ما وویل د دې زړه نو
نو دی پکې چو چرا راواغسته هیله د الله په احکامو کې شروع کړي نو دوی وی د دې غوا متعلق مختلف باندې جوړ کړي او تپوسونه شروع کړل قالو دوی یتتخذنا یتمونی سے حزوان پټو کو سرا یو د دې پزلونو کې د تقدس دا خیالو نو دوی وی چې موږ ته موسی علی السلام چرېم نه وی چې غوا ذبح کې نو کې دې چې دا موسی علی السلام سره مذاق کړي وتا مونږ ته ټوکې مونږ سره کې هغه وینا قال وی موسی علیہ السلام اعوذ بالله سبحانه غواړم په الله سره نه کونه من الجاهلین چې شم د نه پوهنا مطلب زره دین الله نه پناه غواړم چې جاهلو کې راشم او خندا وکم نه دا صحیح اٹل خبره دلته دوی حزون موسی علیہ السلام ته دا خبره کړه چې تمون په ټوکو نیسي نو نسبت د خیانت نبی ته کول بعضی وی پدید وی کفر ته وته او بعضی وی چې دا کفر نو بلکې دا دوی انتهایی جهل ته اشاره وای انتهایی جاهل نو ځکه موسی علیہ السلام ته دا خبره وکړه ځکه پیغمبر د الله حکم کې ټوکې نه کوي او چې چا نسبت د ټوکو پیغمبر ته وکړو پدید د ایمان نه خلاصي ایمان تیزي نو دا انتهایی جهل د دوی موسی علیہ السلام ته بیا تاکید کو چنا زړه جاهلان نه نیم چې تاسو سره ټوکی کو نو قالو اوس د دوی سوالات شروع شوخه اوس دوی خچ واقع دا حکم دینو دا بقره بسنګي اوس دا دوی د ځان سوالات شروع کړل لکه ما تاسو ته کنه دا شاګرد یا د سړی ځلنی ته وته وبر وړه وخت ته باندې کوي څنګه وړمو ګرم وړمو یخ وړمو دیز نه وړمو کاغذ نه وړم دغه دوی د غوا متعلق اوس کیسې شروع کړي قالو اوی دوی ودولنا او غړ زمون د پر رب د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا صفت وې د غوا یو تپوس دی دا وکړو موسی علیہ السلام ته مونږ د پاره او غواړه مطلب الله ته وای چې دا غوا وسینګي نو چې دی وکړه سوال وکړو موسی علیہ السلام لاړ کو هی تور تا التبا وਹੀ را لچ دا غوا بداسي نو ډېر وخت په دې کې تیر شو او دوی دا مطلب چې موږ سوالونه شروع کو خبره به وګد کو نو دنه به ایرش اخو د الله حکم چته ریدا نو دوی دا زکا هله حواله کول چې دا حکم بس ایرش نو دوی دا غوا بسنګي موسی علیہ السلام ته چې الله نه تاسو کا وقالوا يا موسى عليه السلام انه يقول بشك الله فرمائی انها بقره بشك دا وغوادا لا فارد نبوده او دا نزړه دا ولا بکر نزوان دا اوان درمیان دا بین ذالک او پمز د دې کې دا اوس د غوا صفات ته بیانې ښا دا داسې غوا د چې نه فارد دا فارد بوډه ته وي زړې ته وي قطع زړن نه بل دا چې بکر نه ډېر نوې ځوانه ده لکه نوې ځوانه بالکل هم نه ده اوان د دې په منځ کې د درمیانه ده مطلب چې یو بچی دوی شوي دقه سه غوا وي بین ذالک دې د تاکید د پاره ویل چې بالکل په درمیان کې او چې څنګه دوی سوال کی خبره مشکلی دغه د سه غوا بیا ګوري چې نه ځواني نه بوډۍ او خپ منځ کې چې څومره ته سوالات کې دومره بتا ته خبره مشکلی نفعلوا بسو کې ما تو امرون هغه چې تاسو ته حکم کولای شي چې کوم حکم د تکیږي بس دا پوره کې خدا د په سوالاتو ودا حکم منسوخي نه غوري تاسو تکړه شئ الله به جواب درکړي نو قالو دوی ادو لنا او غړ زمون د پر ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته مالونها څنګه به رنگ د دیغوا اوس د رنگ باره کې تپوس کوي د دې برنګ څنګه اوس ګره د رنگ لا په دې ذبح کولو کې اس اعتبار نو دا تپوس هم دې ځان نه کړي چې رنگ به لا څنګه الګ چار رنگي خوراوي نه صحیح کړه نو بس دا هغه کیسه ده چې خبره سوګ دی رنگ به څنګه نو دوی ته
دا بیجا سوال بارک ویلی شو. قالوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقول بشک اللہ فرمائی انہا بقرتن بشک دای وغوادا صفراء زیڑ دا دا تک زیڑ غوادا زیڑ غوادا او دا تاسو حلاله کې او دا سی زیڑ دا چې فاقع اللونها خالص تی رنگ دا دی پدې کې بدبل رنگ ملاوٹ نی خالص رنگ بی او دا سی خیسته بی تسر الناظرین چې خوشحالی بکتن کو لرا باز رنگی سړی ځان ته اٹریکٹ کوي دا سی غوی چې خیسته رنگ والی نو خلق ځان ته اٹریکٹ کی کر نو دا به دا سی غوی چې خلق وته ګوري نو خواړي بچ بار بار وته وګورم خوشحالی کی با داسې رنگ بی. قالو دوی ادعو لنا ربک وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا څه صفت ترې دی غوا. دا اوس د مخکې نه نور بې ضرورته سوالونه بیجا سوالات شروع شو. اوس د دې د کار او د عمل معلومات کوي. غوا خو به رنګ داسي خدا به کارونه څه به یې کړي نه به یې کړی عمل به یې څنګه وي. اوس هلکه د دې سره سویمه خو بس بیجا سوالاتو. نو ان البقره بشکا دا غوا خو تشابه علینا ګډه وډه شو په مونږ باندې. دی به سوال کو موسی علیہ السلام بلاړو وخت په ډېر تیر شو وحی براله بیا به بیان کړ. نو دوی اخره کې تنګ شو عذر یې وکړو چې دا خو به مونږ باندې ډېره دا کیسه ګډه وډه شو دا خو ډېر مشکله شو چې ګوره عوانم شته صفرام شته دا خو ډېرې دي خو مونږ دپاره تعین د یو کار دپاره ضروري دی د کار حوالې سره. نو وجه د تشابه دا ځکه چې غواګانې خو ټولې په شکل کې یو رنګي اکثر رنګونه هم یو شانو خیجي اکثر ځوانۍ کې هم یو رنګي دوی ته پکې مشکل پیدا شو. دوی ان البقره تشابه علینا دا غوا خو ګډه وډه شو په مونږ باندې دا خو مونږ نشو پیدا کولی. وإنا إن شاء الله وبشك مونږ چرته الله وغواړي لمهتدون نو خامخا مقصد ته ورسو هدایت به ومومو. دوی وی که چرته الله وغوښته نو بس مقصد ته به ورسو مطلب دا ان شاء الله وي. دلته مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې د ان شاء الله ویلو سره د دې عزت لږ کم شو ځکه تنگ شو نو اخر ان شاء الله وي نو هغه زه دې څه شو الله کم شو. بل حدیث کې راځي که چرته دوی د ان شاء الله نه ویلې نو تر قیامت پورې دوی ته داسې غوا نه ملاوي نه توفیق ته الله واغسته. دا د ان شاء الله کمال دی چې الله سړي له توفیق ورکړي. نو ګوره کم کار چې کې ان شاء الله وای الله باغی کی تعالی توفیق در کی تبا کار وکي او چې نه ته به صبح شي او ان شاء الله نه وي د الله مدد شامل حال نه غني بیا خو نه کی دقه سی بکې دوی چې ان شاء الله وي بس دینه بعد خبر آسان شو. اوس وی کار به سینو کار یو ګوره موسی علیہ السلام باندې وحی رااله. قالوی موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمائی انها بقره بشک دای وغوادا لا ذلول نبی ذلیلا نبی محنتی اغا جوتی بنی تثیر الارض چاړولې زمک ولا تسقي الحرث او نبی وبکړي فصل دادا شغوادا چې ذلیل بنی او صفت ادا دی چې زمکه به نی اړولې دا صفت لري ذلول دی. ذلیل څه مطلب چې زمکه چتنا اړولې دارنګ فصل وبکړې نه دی وبخور او دا شزونه نه دی کړي دا کارونه په نه دي شوي ښا بلکې مسلمه سالم روغ ده او لا شت فیها نشته مخالف رنگ پدې کی یا داغ پدې کی
مطلب دا چې کار وغیرہ اسم نه دی کړي دا قدرې پکې نشته. بعضې نیمه غوا کار مارو کی یا چته څوک پسې یوسي را یوسي نو هغه دا هغه مقصد وي د اسم نه دی کړی. بس بهرحال دی چې دا واورېدل نو اوس دوی وی قالو دوی الآن جئت بالحق، اوس تا راتلو کړه په حق بیان سره، پوره بیان سره. ولې دا مخکې پوره بیان نو څه خو تاسو ته ویلی شو چې هلکه غوا راونیسئ کیسه خو پکې تاسو جوړه کړه او چې ښه تنګ شو او په دې کې 40 کاله تیر شو اوس وایي حق بیان دی، اوس پوره بیان دی. دا اوس ښه تنګ شوي دي ښه اوس سوالاتو ته حاجت پاتې نه شو. خو د دې باوجود الله څه وایي ویې فذبحوها بس دوی ذبح کړه دا غوا فی الحال وما کادوا یفعلون قریب نه و چې دوی دا کار کړی وی که خو د نه کولو اوجه کثرت سوالاتو ډېر تپوسونه بېجا دوی وکړل نو قریب نه و چې دا کار یې کړی وي خو هلته انشاءالله وي الله والا توفیق ورکړي. نو ګوره په دې واقع کې څو کاله تېر شو 40 کاله دوی چوچرا سوالات بېجا تپوسونه کیسه پې اوږده شوه. دلته د دې واقع نه مفسرینو علماو څه فواید او مسایل راوښي دي او ثابت کړي دي. یو د دې آیاتونو نه دا معلومیږي او دا ثابت خبره ده چې په دین کې غیر ضروری سوالات بنه کې داسې سوال چې شریعت او قرآن او سنت د هغې نه چپ پاتې شوي ته به هم چپ پاتې کېږي. دا نه چې تر چا چپ کولو دپاره یا د ضد و عناد په بنیاد د چا نه سوال وکړي او هغه باره کې نه تا نه آخرت کې تپوس کېږي نه شریعت کې د هغې تفصیلات دي او ته بیا هم څه کې د ضد و عناد په بنیاد هغه تپوسونه کې نو غیر ضروري تپوسونه په شریعت کې نه کې چې شریعت ته چپ پاتې شوي ته به چپ پاتې کېږي. د محدثینو قول دی او د علماو دا قاعده ده چې ګورم یو خو به بېجا سوالات نه کې. دویم نمبر چې کله د الله په حکم کې سستی وکړه نو الله توفیق د سړي نه واخلي سلب کی توفیق. لکه ته وایې دا درس له به نن ځم یا وایې سبا به لاړ شم مړه نن نه ځم نو توفیق ته نه الله ولي سبا هم تعالی الله بیا توفیق در نه کړي. ته بیا وایې زه مړه بل ورځ به لاړ شم بیا بل هفته به لاړ شم بیا بله میاشت به لاړ شم اخره کار ونه کړي. د مونځ وخت راغی ماسخوتن اوس دا دی او ته زورګه خپله کار وکړم اول بیا به دې مونځ سره وګورو نو چې دا وخت باندې ته دا مونځ ونه کړو نو الله توفیق د سړي نه واخلي. کېدای شي ته سبا پورې هم دا مونځ ونه کړې کېدای شي میاشت په دې کې تېرې شي او ته دا مونځ راونه ګرځې د توفیق سړي نه الله بیا واخلي. او د الله حکم چې کم ټایم داخل شي او کم ټایم وویلی شي فوري په هغې به عمل کې سستی به په هغې کې نه کې او نه به د چا د چپکولو دپاره زیاتی سوالات کې نه د ضد و عناد په بنیاد. هغه تپوس کوه چې تا نه آخرت کې تپوس کېږي ستا په قبر حشر کې پکارېږي ضروري تپوس کوه خو بېجا تپوسونه مه کوه. د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې هغه یو دسته د فوج لېږلی وه یوه علاقې ته نو چې کله هغوی لاړل امیر یې موله جوړ کړی و نو هلته نه امیر صاحب یو خط راولېږه عمر فاروق رضی الله عنه ته او ورته یې لیکلي وو چې یاره جي مهم زموږ ښه روان دی خو زموږ په دې ډله کې قافله کې یو سړی دی او ډېر لایاني سوالونه کوي بېجا تپوسونه کوي او ټول خلک یې په شک کې اچولي دي. لکه بعضې خلک یې د هغې عادت وي هسې بې څه تپوسونه کوي او د هغې څه ضرورت هم ني تپوس به وکړي. یا کله به وایي د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې چا خوړلې وې لکه اوس د ابراهیم علیه السلام چې کوم ګډ وي د جنت نه راغلی او د اسماعیل علیه السلام په ځای هغه ذبح کړی و نو هغه غوښې پاتې وې اچه وخوړې. زمونږ یو عالم و استاد هغه وایي تاسو بدعتیان وخوړئ که نه خېټه کې هم نظري تپوسونه هم د خېټې کوئ تاسو به خوړلي که نه وره د هرې خبرې جواب وي خو دا بېجا سوال دی. په هغې دین شریعت کې د قربانۍ د مال غنیمت چې کومه غوښه به وه د بره نه به اور راته
اب یو سوزول د قصد ابراهیم علیه السلام د ګډ غوخه اور سوزول قربانی قبول شوه. نو د هرې خبرې جواب وي خو ته بیجا سوال مکوه. د دې ستوک شوتان آخرت کې دې باره کې تپوس کېږي تا ته چې د قبر کې به وایي چې د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې سره څه شوي نه. څوک به وایي د موسی علیه السلام د مور نوم څه دی. حالکه استاد دې سره سویمه ده کو ته زده کې کو زده نه کې دې باندې هېڅ فرق نه پروزي. نو څوک به وایي د نوح علیه السلام کشته سوچته وه هغه کشته چې هغه د نجات مونږ ته درې چاته وه څلور چاته وه دا څونه وه او دا بېجا سوالات دي. نو بعضې خلک یې هسې یاره جي زما ذهن کې دا سوال راغلی دی اب د نه مونځ متعلقي نه به د اودس متعلقي نه به د عقیدې متعلقي نه د عمل متعلق هسې به دې سوچونه کوي شیطان والا ذهن کې واچوي چې مړه دا خو هم لږ تپوس وکړه که داسې به نه کوې ښه. نو ما وی د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې هغه چې کوم دسته لېږلې وه هغه امیر صاحب خط راولېږه عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دلته زموږ قافله کې یو سړی دقسې بېجا سوالونه کوي. عمر فاروق رضی الله عنه چې څنګه خط وکړ بل خط یې ولیکلو وي شابه دا سړی فوري ماله راولېږه دا ما ته راورسوه ورته چې امیر المؤمنین دې غواړي. بس خط چې ورسېده سړي ته وایي ورشه امیر المؤمنین دې غواړي. اچھا راغی راورسېده عمر فاروق رضی الله عنه حکم جاری کړو دې اونې پسې وتړی او شنې لختې راوړی شنې لختې راوړی او دې وتړه او سمې برابر کړ. داسې وو چې ته بیا بېجا سوالات نه کې. هغه چې ډېر وو د هغه زخمونه پرې بدن کې جوړ شو. نو لږ ورځ نیمه بعد چې زخم به کله ورغی وي بیا شروع شي بیا به په لختو باندې زخمونه ولا تازه کړل اتنګ شوې امیر المؤمنین یا مې مړ کو یا مې پرېږده وي دا ځکه تا سره دا عمل کوم چې ته مسلمانانو کې شک او انتشار پیلاوې بېجا سوالونه کې یو سوال دین سره اسلام سره یا ستا عمل سره څه تعلق نشته ولې خلکو کنفیوژن پیدا کوي. بعضې خلک یې که نه د خلکو چپکولو دپاره یا د ځان د بډایۍ دپاره یو داسې سوال وکړي چې عقلي سوال یا مطلب خلک وایي چې یاره دې لا جواب شي او زه ځان بډایي شروع کړم نو خلکو کې شک پیدا کوي دا شی هغوی ځکه دا سزا در کوم چې آینده کې داسې ونه کړي نو دین کې به بېجا سوال نه کوي. وګوره دوی بېجا سوالونه کول خبره پې څومره مشکله شوه 40 کالو ته خبره ووته. نو دا د بقرې واقع و په دې کې مقصد دا و دا حکم ځکه دوی ته شو چې د دوی د زړه نه الله دا غوا د تقدس ختم کړي ځکه ورته یې چاړه پې راکاږي والا لیکې دې ځای پورې دا د بقرې واقع و. الله یې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله ستا کلام وګي په دې عمل توفیق راکړي. قرآن الله زموږ زړه باغ او بهار وګرځي. یا الله دې باندې پوهه مونږ نصیب کړي او زموږ عملی ژوندۍ کې د احکام نافذ کړي په ټول عالم کې الله دې قانون نافذ کړي. حاضرین کې څومره ملګري دي درس راغلي دي الله ټول دې بدلې ثمرې ورکړي. بیماران الله شفای کامله عاجله ورکړي. قرضدار دی الله قرضونه خلاص کړي. چا څه حاجت دی الله ته حاجت روايي وکړي. حرافت مصیبت نا شرور و شریان و حاسدین الله مو پامن کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم.